تاسو ته پته شته چې دا غیبت څه ته وایي دا پیژنئ؟ نو قالو صحابه کرام ورته وی الله ورسوله اعلم، الله او د الله رسول په ښه پوهیږي چې غیبت څه ته وایي. الله او د الله رسول ښه پیژني چې غیبت څه ته وایي. مونږ ورته لا علمي اختیار کړ چې الله او د الله رسول پیژني. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راتو فرمایل ذکرو کا اخاک بما یکرہ، ذکرو کا اخاک بما یکرہ، د خپل رور مسلمان ذکر او دا غیات په دسی طریقه کول چې کله هغه ته پته ولګي نو هغه دا بد ګڼي چې دا د ښه نه دي ویلي وي، دې ته غیبت وایي. د یو مسلمان رور دسی خبره کول چې کله هغه خبر شي او هغه بد ګڼي چې دا د دسی ما باره کې نه وی ویلی نو ښه به وه، وی دې ته غیبت وایي. صحابي تینا اپله باندې تپوس وکړو، لږ په اپله لاړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وی دا دی چې د مسلمان رور باره کې څه وایي که دا په دې مسلمان رور کې موجودي نو دا به هم غیبتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی دا دی چې څه وایي او دا په مسلمان رور کې موجودي نو غیبت دغې ته وایي. که د مسلمان رور کې نه و د اووي نو دې ته بیا بهتان وایي او دا د غیبت نه زیاته ګناه ده. بیا غیبت ویم دې ته چې ته د هغه داسې خبرو کې چې په هغه کې یي خو هغه یې بده ګڼي چې دا خبره ما باره کې نه وی کړې، او چې نه یې ووایي کې نو دې ته بیا بهتان وایي او دا د غیبت نه بیا زیاته ګناه ده چې کله دا ته د یو بنده باره کې ذکر کړي. دا ډیره ګناه ده بیا د غیبت. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی ما د بی بی صفیی رضی اللہ تعالی عنہا بارکی معمولی غنتی خبر وکړل، معمولی خبره چې دا د قد نه لګ مندرۍ د چیته ده، معمولی خبره مې وکړل. دا څومره معمولی خبره ده چې سړی وي پلانې سړی د قد نه چیت دی، لګ مندرۍ دی، چیت لګي. وی ما صرف معمولی غندی خبره وکړله. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم راتو فرمایل چې بی بی عائشی دسی خبره دی وکړله که دا کلمه ستا چا دریاب ته ارتا وکړه نو وی د دریاب ټولې اوبه به ترخي کې. دومره سخته کلمه ده، دا دومره سخته کلمه ده. د چا باره کې دا ویل چې دی چیت دی او دی دنګ دی او دی لڼ دی او دی اوږد دی. مونږ خو سړی په لاره تیر شي هغه غریب بیا د ځان نه خبر نه یو بیا په هغه پسې یو لویه پرپړه جوړه شوې هغه غریب د ځان نه نه خبر. غیبت هم دقې ته وایي. د مسلمان رور یوه داسې خبره کول چې هغه پې بد ګڼي چې دا د نه وی کړی نو ښه به وه، هغه کې موجود وي، دې ته غیبت وایي. دا ډیره لویه ګناه ده. تاسو به روایاتو کې کتلی ماعز اسلمی رضی الله تعالی عنه دا یو صحابیو د نه زنا وشوله. دی خپل راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اقرار د زنا وکړو او دی شادي شوده و نو خپل د زنا اقرار وکړو چې ما نه زنا شوې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په د رجم حکم واورو وی دی رجم کوي، سنگساری کوي، د اسلام حکم دی. هغې به دې نه یریدل وی که دنیا کې ځان پټ پاتې کم خو د آخرت ډېره لویه تاوان دی نو خیر دی که دنیا کې په ما